السلام علیکم. زما مشرانو کشرانو خویندو، زه نعیم زیدوال دوای صاحب ثوابي خاکی پیج نه تاسو ته مخاطب یم او یو څو ټپې به ستاسو عرض کې پیش کړم. امید دی ستاسو به ډېرې خوښې شي. که ته نشلوي زما ساده شړۍ، زه به نشلوم ستا شال د وړۍ. نو ښه پوهېږم د ډیران د غورځېدو شي چې د سم منګي نه ماته شي غړی. نو ازمري ته په یو پنجه نه ودرېږي او که ګیدړه شي نا تر څه خوړنۍ. په پردو څومره مهرباني یما له غمونه راکوي ستي دې کړمۍ. زما او ستا روغې ونه کړه موږ به خیرې د کلي مشر ته کونی. یتاوې نن ځم سبا به راشمه، یم میاشتې دې تېرې کړې کلونه د شمېرمه. په کوڅه ډېرې پیرې وکنو مدام به نوي نړېدلي دیوالونه. په کوڅه ډېرې پیرې وکه په پخوانو تللو دې پرېوتل ګردونه. لاس په دې غاړې ته پرېنهدمه، زه مسافر جانان په خدای سپارلی یمه. مرګ یم راځه لا ځوان یمه، که زوړ مې ویني دا د یار د غمه یمه. ما چرې غم لیدلی نه و او لکه چلی په پړدو پټلو دمه. نو سپینه پټی تاو چې مې د ځنې شي، دا زړه به مې حالاته نه منې شي. سپینه پټی تاو چې مې د ځنې شي، دا زړه به مې حالاته نه منې شي. دا زړه به مې حالاته نه منې شي. والسلام. الله په امان.